په مسکو کې ښاغلي ولسمشر محمد اشرف غني څخه د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد غوښتنه کړې ده چې راشي افغانستان په غونډه کې دې ګډون وکړي چې په کابل کې دا ډیر ژر به دایره شي. ښاغلي ولسمشر محمد اشرف غني غواړي چې هیواد ته راستون شي، خو یو شرط یې وړاندې کړی ده. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نه سبسکرایب کړی نو په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. په مسکو کې د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د ولسمشر غني غوښتي تر څو په کابل کې د کېدونکي افغانانو غونډه کې ګډون وکړي چې په پلان کې دا ډیر ژر به په کابل کې دایره شي. جمال ناصر غروال وایي دا لا معلومه نه ده چې د افغانانو دا غونډه به د لویې جرګې په بڼه وي یا که د بلې ناستې په څېر، خو چمتووالی ورته روان دی. ښاغلي ولسمشر محمد اشرف غني خپل راتګ ته تیاری وښوده، خو طالبانو ته یو شرط هم وړاندې کړ. د افغانستان پخواني ولسمشر اشرف غني ویلي دي چې افغانستان ته د تګ لپاره سمدلاسه کوم پلان نه لري، خو که چیرې طالبان په افغانستان کې ټاکنې وکړي او د ولس د خوښۍ حکومت رامنځته شي، دی تیار دی چې ولاړ شي خپل هیواد افغانستان ته. پرون د افغانستان سفیر په مسکو کې ومنله چې دوی پلان لري ښاغلی ولسمشر غني په افغانستان کې جوړېدونکي لویې جرګې ته را دعوت کړي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره باور ټي وي چینل در سره په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تربیه، ښې چارې.